او پلارا واده می دومره مطلب نه دی او پلارا زه خو دې کور له خدمتګاره راولما. یاره یو خو زوم دا پلار چې د واده خبره ورته کومه نو وایي ته لا ورکوټې او چې د کار خبره راشي نو بیا وایي ځئ وځئ ګټو له ځئ نن خو پرې ورځمه یا به ما له سر مات کي او یا به وله زه مات کړمه. حاجي وایم تر کومه پورې به ما او تا دا کارونه کوو روټۍ ته پخې سالن زه پخومه څپیا کې زه په دیوال تپمه بیا دیوال نه څپیا کې ته راکوزې نو وایم خوښه دې نه ده چې دې کور ته یو خدمتګاره راولو او ویمه په دې واده به بسم الله وکړو که نه واده به راشي نو کور خدمتګاره به راشي نو ما او تا به د دې کارونو نه خلاص شو. بچې خبره خو دې ډېره ښکلې وکړه خو داسې یو ماډل هله وکړه چې بس دوا د خیت وکړو واده وکړه ځان له. یاره دا جینو زه د خپل واده خبره کومه او ته پکې ځان ته ترخص وې ته خو بوډی انجن دې والی دی دواړه خپې دي قبر کې دي. یاره دا جینو زوړ شوې خو سوړ نه شوې. بچې کم څه ده کې څه به زه نور یم زړومه تاسو به زاړه شئ او زه به همدا شی یم زه مې ژوندی دی. یاره دا جینو د خلکو پلارانی جوماتونو کې ناست دي او زموږ پلار دی دویم واده کوي د بچو غم نه کوي پوره د شرم لوښې اوس هم پلار یې نو څه درته ووایو. صاحب شه تا خدای بیخ واده بیا را نه شي. یاره دا جینو ته خو راله واده نه کې خو نن د پس نه دله زه دې کلي کې غټې غټې لانجې ګورم دشمنی دله ګورم پرېږدمه دې نه دا دی ورغم لانجو چرسو بنګو ورانو کودارو پسې ورغلم. یلکه دا څه وارخطا یې بس نن خو ډېر زیات غوسه یم کور کې راله هغه پلار نه دی راله واده نه کوي. زه به له یو مشوره درکمه بیا به دله دوه ودونه کوي. مشوره راکه نه زر وایه مړه چې ته غلطه مشوره رانه کړي چې ته په چا مې ونه غربې. نه مړه داسې مشوره در کومه که کار یې ونه کړو نو ما په دا سر ووهه. ښه نو په څه به دې په سر ولمه؟ په تماچا. نه نو که غلطه مشوره دې راکړه که نه ګورې دا غوږ به درنه داسې ومه. نه مړه صحیح مشوره ده را دې خوا که دا غوږ. ای ماشومه تا پلار له بوځمه. نه ماما دادا لمونه واده ګوره او تر ماسیا دستاره ګپ ما ته ما سره ګپ لګې راشه مامي چې بلی کیسې نه دی خبر کما سا غزوې نه دی غم جبا زما وړوکې رور تختور پچونې مینان و خو هغه ته نه او تختید و او پلار مې وته خو سخت غوسه یو د لوچې چوکې ماته کړې ده پلار مې وایي چې زه ګیر کوم خپل لاسونه ولا ماتوم او چې پلار مې په موقع ګیر کو پسې ګرځي ورګه او مامي بلی کیسې نه دی خبر کما سا غم جبا زوی نه دی کچماچو کاکا نه چرګه پټکا او په میله کې په 70 روپۍ خرڅه کا اوس ته نه د چرګو غل جوړ شو. ها چرګه پټه کړې وه په 70 روپۍ به خرڅه که بازار کې ګرانه خو به خرڅه کړې وه. او مړه دا جی خدای خو دې رضا کړه که نه چې ما له واده وکړي. وایي دا مې خو پلار را روان دی. لطیفه دې خوا راشه. ولې غمجبي؟ وایم لطیفه اتا چې مشوره راکړې ده که نه لږ لږ کار کړی دی خو داسې کار وکړه هلته مې پلار ولاړ دی نو داسې کار وکړه ته ورشه او غوږ کې ورته چغه ووهه او ته دې زوی له دې واده وکړه که نه او ته چې ورته غوږ کې چغه ووایې که نه یقین وکړه 1.50 نه دی ستا نغد انعام دی زه دله در کومه ته ورشه پلار ته مې ووایه. ویم غمجبي دا کار دی په ما دی خو ګور 50 به راکړي د خپلې ژبې نه به نه وړې. مړه ته د 85 غم مه کوه که نه ګلبدین بابا څه دی هغه نه مې چرګه پټه کړې وه او میله کې مې په 70 روپۍ خرڅه کړې وه 10 به ځان ته پرېږدم 85 به تاله درکړم ورشه پلار له مې ورشه منډې که. ای بابا دې زوی له دا واده وکړه که نه واده خو واده کومه اول ستا علاج کوم اوس یې خوند وکړو
د پلار ته یو څو تنان پیوم چې ښې تنګ کي که نه نو په خپله به راله واده وکړي یا لکه شینه ویمه خوښه دې نه ده چې ښه دې کړمه څنګه به مې ښه کې ویمه داسې به دې ښه کړمه چې د پاسه وپېښني خو زما یو کار به کې هلته زما پلار ناست دی هغه له ورشه او ورته دې غمجبي زوی له خو دې واده وکړه ورالم تر ماسیا زوی له خو یې دا واده وکړه که نه دا څه ووایه دا څه چا رالېږلې غمجبي زوی رالېږلی مه که نه تر ماسیا دا خو د ده ګناه نشته که نه دا خو ستا هغه زوی لګیا دی خلکو ته وایي ښه بچې خفه نه شي ورشه او د هماغه زوی ته ووایه چې واده یې درله کړی دی او راشي د واده څېره واچوه هغه غمجبي پلار دې له واده کړی دی ناوې دې په تمه ده سره د څېرو ورشه او جیوې ورغم ناوې له ورغم有人。